غوره وخت کم یو دی هغه د اختر د منځه نه مخکې فطرانه ورکول یو خو جایز وخت دی کم یو دی ورځ دوه درې مخکې ورکول نور ډوب شو وقت الوجوب پته باندې فطرانه څه شوه واجب شو ورېږه یو سړی صحیح د واجب شو په ما باندې خو غوره وخت د ورکولو بیا هم وایي د اختر منځه ته نږدې اختر منځه ته نږدې د بیا ډېره غوره ده ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی دی چې کله تاسو د اختر منځه وځئ نو دا ورکوئ خو داسې ده چې د شریعت پکې ګنجایش ولې ورکړی ګنجایش یې په دې ورکړی چې ټول خلک په دې ټیم کې نشي ورکولی دا وخت لنډ تنګ کي خو د سهار منځه نه بعد د اختر د منځه پورې څه ټیم خو معمولي ټیم نو په داسې ټیم کې که ټول مسلمانان راولګي چې موږ فطرانه خپله ورکوو بیا په غریبانانو پسې ګرځي او بیا به هغوی تقسیموي نو ډېره به ګرانه شي خو غوره وخت یې دا دی اسانه طریقه څه ده لکه بیا هم ګرانه نه ده اسانه څه ده فطرانه ته ځان سره تیاره یخودې ده که هر قسمه ته خوراک یخودلی چې کوم دغه علاقې خوراک دی او قوت البلد ورته ویلی کېږي حتی ځان سره یخودلی او فقیر او غریب دی هم ټارګېټ دی بیا هم اسانه ته اختر منځه له وځي چې په هغه طرف ورتېر شي ورېږه ګرانه بیا هم نه ده که څوک یې کوي وایي چې نه زه لازم دغه مستحب وخت کې ورکوم او د ښکلې خبره دقه یې غوره وخت دی د ټولو نه نو بیا یې داسې وکړي چې فطرانه یې د ځان سره کیدي تیاره او غریب دی په خپل ذهن کې ساتي پلانې دی پلانې دی پلانې دی وایي چې کله د اختر منزله ځي یا د سهار منځه نه راووتې ورشه په دغه کسانو باندې وګرځه د هغوی په کورونو باندې او هغوی له هغه فطرانه سرسایه هغه ورکه بیا هم اسانه ده ګرانه نه ده